اوس د خپل ما چې څنګه وې خپل خوږ پیر صاحب چې دلته ډېر لوی مرکز جوړ کړی دی قادري ټرست او پښتانه ترې هر قسم دیني او قامي استفاده کولی شي او په دې الفرډ سټریټ باندې سټوني لینډ نه معاف دی د لړي پل روډ نه معاف دی نو زه هغوی ته خواست کوم چې هغوی راشي محترم پیر صاحب صاحبزاده طیب الرحمن صاحب چې راشي او څومره زړه غواړي تاسو ته خپل زړه حال ووایي اللهم صل على سيدنا طول وعده وشرف بركة بقول لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده درود شریف بیا وایه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ټول نه مخکې دا پروګرام پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ چیرمین ښاغلی یوسف علي خان وکیل صاحب ته زه مبارکباد پېښ کوم چې دغه ورځې ما کتل چې دغه یو سوچ او یو فکر یو چې دا دلته کې پښتانو نه څنګه جمع کړم هغه ښېګړې لپاره هغه څنګه یو موټی شي نو دا ورځې شپې داسې لګولې وې د دوی ملګرو ته او دوی ته زه مبارکباد پېښ کوم چې دا دغه پروګرام دلته وشو او الحمدلله پښتانه چې دغه نن دلته کې جمع شول نو د دې مطلب دا دی دا خدای یو ډېر غټ فضل او کرم دی ولې پښتنو کې هر څه شته لیکن یو شی نشته اتفاق او اتحاد الحمدلله نن دا ګلدسته دلته کې تیاره شوې ده یوسف علي خان صاحب وکیل صاحب زمونږ مشر شیر افضل خان برکوټي صاحب ماته ښکاري جمشید آلا دلته کې ناست دی دغه شانتې زمونږ مشران عمر افضل صاحب ناست دي دلته کې دغه شانتې زمونږ حاجي ایوب شرواري صاحب دی فقیر لالا دی نعمت خان کاکا دی زمونږ حضرت مولانا قاری محمد سلطان صاحب دی نور جرمني والا ملګري دي چا نومونه ماله راځي نه راځي دا ټول دلته کې چې جمع شول دا یو ګلدسته جوړه شوه د پښتنو لپاره اور خدای دې موږ داسې اتفاق اور اتحاد راکړي څنګه قرآن مجید کې راځي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا که تاسو داسې یو موټی شئ خدای پوری ته داسې ونیسئ که تاسو کې انتشار او افتراق را نه شي هر وخت تاسو داسې پاتې شئ لکه رونه چې پیدا کېږي نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم حدیث پاک ما وویل حدیث کې راځي نبی اکرم ټول وایي صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چا جبې نه چا لاس نه بل مسلمان ازاره نشي مسلمان هغه دی چې چا نه چا ته تکلیف ونه رسي نن چې کوم آیت کریمه ما شروع کو ویلا دې کې خدای تعالی ارشاد فرمایي فاستبقوا الخيرات خکارونو کې مخکې شئ دا خکار دی مسلمانان له جمع کول یو قوم له جمع کول نن موږ له دا خکارونه کول دي موږ له دا کتل دي چې اسلام چې دې دنیا ته راغل دی نو هغه زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره راغل دی اور بیا العلماء ورثة الانبیاء علماء چې دي دا د انبیاء کرام رسولان اعظام دا خلفاء دي وارثان دي اور بیا اسلام چې راغل دی تاسو ذرا غور وکړئ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت الله تعالی علیه افغاني و افغانستان نه راغلی نور تاسو زموږ علما صوفیا وګورئ نن چې دا دماکي کېږي موږ به دا غور کوو چې زموږ صفونو کې کوم داسې کسان دي چې کوم زموږ وړي وړي ماشومانان ده دې لارې تاړي او نن دا دماکي کېږي نن موږ کې علم کمی دی څنګه چې زموږ دا ادیبان مفکران دلته کې ناست دي داسې اگر موږ علمي کار شروع کړو دې ملک ته خدای موږ راوستو هر سړی دلته کې امن سره پاتې کېږي زموږ دلته کې ډاکټر امانت ګل صاحب یا داسې کسان چې دي اگر دا یو داسې نن تاسو فیصله وکړئ چې موږ داسې به یو تنظیم جوړو هغه به پاکستانی کې افغانستانی کې هغه انګلینډ کې دنیا هر کونه کم ځای کې پښتانه دي یا کم ځای کې مسلمانان دي
او خېګړې لپاره به موږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعلیم به عام کوو موږ به داسې یو فند جمع کوو چې هغې فند سره موږ افغانستان کې پاکستان کې دنیا هر ځای کې زموږ پښتنو لپاره هغې تاریخ د هغې ثقافت د هغې کلچر دا به موږ ټول یو ځای کې کوو او دا یاد ساتئ څه وخت چې چا ښه کار نیت وکړو نو حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات depend upon intention چې کله چا ښه نیت وکړو نو خدای دې هغې ښه نیت بیا هغې له ثواب راکوي ښه نیت ثواب راکوي نو موږ دا نیت کوو نن چې یا الله څنګه چې دلته کې موږ جمع شو یا الله دغه شانتې موږ له د مسلمانانو لپاره ښه کار کولو توفیق راکړه خدای دې دا نن دا پروګرام خپل بارګاه کې قبول کړي او یاد ساتئ څه وخت چې نیت ښیي دا حدیث آخري بیانوم او خپل خبره ختموم دا بخاري او مسلم شریف حدیث دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د دې راوي دی چې یو کس راغی یو جنگ کې جنگ کوم غزوه احد وه اور یاد ساتئ غزوه هغې ته وایي کوم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پخپله شامل وي اور سریه هغې ته وایي چې کوم کې پخپله نه نو غزوه یو کس راغی نو هغې نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو فاین انا اگر زه جنگ وکړم او شهید شم نو زما مقام بس دی نبی علیه الصلاة والسلام ووی فی الجنه ته جنگ کې شهید شوې نو ته خدای به تعالی جنت راکړه هغې لاس کې کجورې خوړلې کجورې غزارې کړې او لاړ جنگ شروع کړ شهید شو نبی علیه الصلاة والسلام وی دا جنت ته لاړ د هغې نیت ښه و نه هغې ډېر مونځونه کړو نه هغې روژو میاشت وه چې روژې یې ښې نه زیات حجونه یې کړو نه زیات زکات او خیرات او اسکات ورکړو بلکې هغې څه کړو بس نبی علیه الصلاة والسلام حدیث منې عمل یې کړو او جنگ کې شهید شو جهاد کې شهید شو نو خدای وله جنت راکړه نن به موږ دا نیت کوو یا الله موږ له اتفاق او اتحاد راکړه ټول وایه امین یا الله څنګه چې دلته کې نن جمع شو دې نه پس ته به موږ له جمع کېدو توفیق راکړه اور سمجھ کسان دی پختون سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور خاص کر کے وکیل سے جنگ یوسف علی خان سے زدوتا مبارکباد پیش کوما اور خدا دې موږ له داسې محفلو کولو توفیق راکړي داسې پروګرامونو کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ